محترم مسلمانانو، د 1440 هجری قمری کال د ذوالقعدې د میاشتې اخرنۍ شپې دي، 28م تاریخ دی تقریبا. ورځ او دوی وروسته به د ذوالحجې مبارکه میاشت ته داخلیږي. الله جل شانه درمیانی مخلوقات فرق پیدا کرده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. درمیانی عام مردم جماعت انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم است و درمیان انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم هم فرق مراتب است. فضلنا بعضهم على بعض. درمیانی مکانات زمین فرق است. یک عام زمین است و یک مسجد است. در عام جا اگر نماز خواندی یک به یک است. در مسجد اگر به جماعت نماز خواندی یک به 27-25 است. درمیان عام مساجد و درمیان مکة المکرمه مسجد حرام و مسجد نبوی فرق است. در دیگر مساجد نماز به 27 است و در حرم محترم یک نماز به 1,00,000 است. در مسجد نبوی یک نماز به 50,000 است. به اینمی شکل الله جل شانه درمیانی زمانه اوقات هم فرق پیدا کرده. تمام اوقات یک قسم نیست، اوقات فرق داره. بعضی مواسم، بعضی اوقات الله جل شانه درونمو بری بندگان خود یک بسته و یک پیکیج میته. درونمو اوقات اگر عبادت کنی اونمو عبادت از دیگر اوقات زیاد قیمت و قدر و اهمیت داره. درونمو وقت اگر عبادت کردی به سبب اونمو عبادت می توانی که زیاد تقرب را به دست بیاری. 2 ماه پیش ما و شما ماه مبارک رمضان را دیدیم. در ماه مبارک رمضان ثواب نفل برابر فرض بود و فرض 1 به 70 بود. از اونمو اوقات محترمه، از اونمو اوقات مقدسه. یک وقت اینمی ایام 10 اینمی 10 روز که پیش از اینمی عید میآید اینمی وقت است. الله جل شانه دغه لسو ورځو ته چې تر لوی اختر مخکې کمې لسې ورځې راځي، دا لسو ورځو ته الله جل شانه انتهایی ډېر اهمیت ورکړی دی. په دې کې د مسلمان عمل دا ډېر وزن او قدر لري. الله جل شانه قرآن کریم کې په دغه لسو شپو باندې او قسم اخستی دی. والفجر وليال 10 والشفع والوتر. حضرات مفسرین د دې مختلف تفسیرونه کوي. یو تفسیر د دې دا کوي چې الله جل شانه وایي زما دی د ذوالحجې د میاشتې په اول سهار قسم یې، او بیا د ذوالحجې د میاشتې په اولو لسو شپو دی زما قسم یې. زما دی د ذوالحجې د میاشتې په 9 باندې چې طاق ورځ د عرفات په دې دی مې قسم یې، او زما دی په جفت باندې چې د 10 ورځ د په دې دی زما قسم یې.
دا لس ورځې په دې کې الله جل شانه د دې په څلورو اوقاتو باندې قسم واخیستی. کله چې الله جل شانه په یو شي باندې قسم اخلي دا د هغه د عظمت او د لویي د احترام نشانه ده. په بل آیت کریمه کې راځي رب جل شانه موسی علیه السلام وخپل ملاقات ته راوغوښتی. د ملاقات څخه مخکې موسی علیه السلام ته امر وکړي چې ته 10 ورځې روژه ونیسه، اعتکاف وکړه. کله چې موسی علیه السلام 10 ورځې روژه ونیول، اعتکاف یې وکړي، د ملاقات لپاره یې تیاری وکړل، الله جل شانه ورته دوباره حال واستوي چې دا را روانې 10 ورځې هم روژه ونیسه، بیا ملاقات ته راسه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسی علیه السلام ته مو امر کړی و چې 10 ورځې روژه ونیسه، اعتکاف وکړه، بیا ملاقات ته راسه. تر دې وروسته مو بیا ورته وویل چې 10 نورې پرکه. یو تفسیر حضرات مفسرین رحمهم الله دا کوي چې هغه دغه 10 ورځې د ذوالحجې وې. د ذوالحجې 10 ورځې الله جل شانه موسی علیه السلام ته خصوصي یاد کړی ول د دې روژه ونیسه، بیا ملاقات ته راسه. قاري صاحب دا دغه ولګوه، د کلام بند کړه، ویې لګوه، دغه ولګوه. 10 ورځې د ذوالحجې چې سبا او بل سبا د لوی اختر څخه مخکې 10 ورځې روانې دي. الله جل شانه د موسی علیه السلام څخه د دې خاص روژه وغوښتله. علماء کرام فرمایي چې د ظاهري ملاقات څخه مخکې باطني قرب، باطني نږدېوالی، د دې لپاره الله جل شانه د محبوبیت او د نږدېوالي چې کومه نسخه وه هغه یې ورکړله، هغه د دې 10 ورځو روژه وه. اینمی 10 روز روزه بگیری، پس ازی به ملاقات ما بیایی ای موسی. چرا؟ زیرا که پیش ازی که به ملاقات بیایی باید باطنی قرب مکمل به دست بیاری. اونمو قرب باطنی که یک بنده به الله جل شانه قرب حاصل میکنه، به اینمی 10 روز روزه و اعمال اینمی 10 روز حاصل میشه. ما و تا ته الله جل شانه یو ځلې بیا را نصیب کړلې، به ما و شما یک بار دیگر الله جل شانه اینمی ایام نصیب کرده. انشاءالله پس از 1 و 2 روز پس اینمی ماه مبارک می آید. اینمی 10 روز چی کنیم در اینمی روزها؟ کدام اعمال است که مهم است؟ به کدام شکل و طریقه اینمی روزها را قیمتی جور کنیم؟ همراه شما یک چند اعمال شریک می سازیم، کوشش کنیم که اینمی اعمال را خود هم عملی کنیم و به دیگران هم کوشش کنیم که برسانیم. معلومه نه ده چې آینده کال بیا موږ او تاسو ته دا نصیب سي که نسي نصیب. دا کال خو الله جل شانه راته نصیب کړلی، آینده کال بیا نه وي خبر چې بیا به په دې ورځو کې تر خاورو لاندې یو او که به دا ورځې راته حاصلې سي په لاس به راسي. حضرات مفسرین رحمهم الله په دې کې اختلاف کوي چې دغه 10 ورځې د ذوالحجې دا بهتره دي که د رمضان المبارک هغه اخرنی عشره. د رمضان المبارک په اخر عشره کې مسلمانان اعتکاف کوي، په هغو کې بیا یوه شپه د شب قدر راځي. نو په دې کې اختلاف دی
چې هلته 10 شپې دي بهترینې او یوه شپه ده پکې د شب قدر، هغه مهمې دي، ډېرې افضله دي. او که دغه 10 ورځې د ذوالحجې چې تر لوی اختر مخکې دي، ځکه په دې 10 ورځو کې بیا د عرفات ورځ راځي، نو بیا فیصله په دې باندې کوي چې شپې هغه بهتره دي او ورځې دا 10 ورځې بهتره دي. به اعتبار الشبها اونمو 10 شب آخر ماه رمضان المبارک بهتری داره و به اعتبار روزها اینمی 10 روزی که پیش از عید میای اینمی فضل و قیمت تو بهتری داره. د بخاری شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من 10 ذي الحجه. پر ټول کال کې په هیڅ وخت کې الله جل شانه ته د مسلمان نیک عمل دومره محبوب نه دی لکه په دا روانو 10 ورځو کې. در تمام سال در هیچ روز نیک عمل مسلمان به الله جل شانه ای قدر محبوب نیست مثل که در اینمی 10 روز است. در تمام سال حضرات صحابه کرام پوښتنه کوي ولل جهاد فی سبیل الله، په دغه 10 ورځو کې به یو سړی تلاوت کوي، روژه به نیولي، ذکر به کوي، د دې څخه علاوه په نور وختو کې به یو سړی جهاد کوي د دشمن په مقابله کې، د دغه 10 ورځو والا تر مجاهد هم بهتره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي ولل جهاد فی سبیل الله، مجاهد د بل وخت د نور کال مجاهد د دغه ورځو د عابد سره نه دی برابر. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر یو هغه څوک چې د جهاد لپاره ولاړ سي، ځان هم قربان کی، مال هم قربان کی، هر څه قربان کی، هغه مجاهد نو مقام لري. د هغه څخه سوا د بل وخت مجاهد هم د دغه ورځو د عابد سره نه دی برابر. د لوډ سپیکر اواز تاسو خبر فهمولی سي که نسي فهمولی؟ زیات خو به نه ډېر برابر دی؟ د اواز زیات دی قاري؟ وایي لږ اواز کم که، اواز زیات دی وایي. لہذا د نور کال د ټولو ورځو د کال تر عباداتو د دې 10 ورځو عبادت و الله جل شانه ته محبوب دی و الله جل شانه ته خوش دی. بل حدیث شریف د ترمذی او ابن ماجه روایت دی، هغه حدیث شریف کې بیا تر دې هم زیاته ده فضائل راغلي دي. تعدل صيام كل يوم منها بصيام سنه، د دغه 10 ورځو د هرې ورځې روژه د نور کال د یوه کال د روژې سره برابره ده. دغه 10 ورځې هره ورځ چې دې روژه ونیوله، روژه د یوه کال د روژو ثواب لري، د یوه کال د روژو. دا وړه خبره نه ده. یوه میاشت 10 ورځې د کال 12 میاشتې دي، 12 میاشتې مسلسل روژه نیول دا ډېره مشکله ده. الله جل شانه وما او تا ته دا یو خاصه بسته راکړل، یو خاص پیکیج یې راکوي چې په دې ورځو کې یوه روژه د یوه کال د روژو سره برابره ده. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، اینمی 10 شب است، در هر شب کی عبادت کردی
عبادتی هر شب برابری عبادتی شب قدر است. 10 شب است الله جل شانه به ما و شما 10 مرتبه شب قدر داد. و قیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر. عبادتی هر شب در ثواب با عبادتی شب قدر برابر است. د دې لسو شپو د هر شپې عبادت د شب قدر سره برابر دی. هغه څوک محروم دي، هغه څوک به کمبخته وي، هغه څوک دی په خپل ځان باندې افسوس وکړي څوک چې د دغه ورځو او شپو د عبادت څخه محروم سي. داسې ډېر خلک به وي چې تیر کال به یې دغه ورځې او شپې ترلاسه کړي وي، خو 6 کال به هغه تر خاورو لاندې دا ورځې او شپې به نه لري. او چې کله انسان قبر ته ولاړ سي بیا به قبر کې انسان همدا غوښتنه کوي یا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت. بیا به انسان همدا غواړي چې یا الله ما بیرته دنیا ته واستوه، ما ته موقع راکه چې زه په دنیا کې په هغه زندگی کې د دنیا عبادت وکړم. بیا الله پاک اجازه نه ورکوي. بیا که ما و شما از اینمی روزها و شبها قدردانی کنیم و اینمی قدردانی کردن بری الله تعالی فایده نیست، بری الله جل شانه فایده نداره، بری مولوی صاحب فایده نداره، بری دیگر فایده نداره. اینمی قدردانی نفع بری خود ما و شما داره. اگر ما کردیم بری ما فایده است، شما کردی بری قبر خود فایده کردی، بری آخرت خود فایده کردی. اولین کار که در اینمی 10 روز باید ما و شما عملی کنیم روزه است. روزه ما گفتیم به شما که هر روزه اینمی 10 روز همراهی روزه 1 سال برابر است در ثواب. 1 روزه اگر اینجا اعلان شود که 1 روپی قدری 1 لاک افغانی داره، 1 دلار به 1 لاک شد، 1 افغانی به 1 لاک دلار شد، مردم پس چی میکنه در اونمو وقت؟ آل اعلان شد که 1 روزه از اینمی روزه ها همراهی روزه 1 سال برابر است در ثواب. نو د ټولو ملګرو سره دا خواست دی چې دې ورځو کې روژې ونیسي. دا را روانې 10 ورځې د دې ورځو روژه ونیسه. فرض نه ده، واجب نه ده، ولی دا مستحب عمل دی. کوشش وکوي نیسه. زموږ اکابرینو، زموږ اسلافو، زموږ مشرانو به و دې ته کوچنۍ روژه ویله. یو لو روژه ده چې 10 ورځې ده، یو کوچنۍ روژه ده چې 10 ورځې ده. په ټوله کورو کې به روژه وه، ماشومانو لویانو ټولو به روژه نیولې وه. باید موږ او تاسې هم دا موقع د لاسه ورنکړو. په خاصه توګه بیا د عرفات د ورځې روژه. وصوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. د عرفات د ورځې روژه که چا ونیول، زما دا امید دی نبی علیه السلام وایي چې الله جل شانه به د 2 کالو ګناه معاف کړي، د تیر کال ګناه او د آینده کال ګناه. سبحان الله. د 2 کالو خیری پاکی، د 2 کالو گند او نجاست د انسان د بدن دا پاکی. هغه گناهونه چې کوم په دنیا کې په اعمالو، نیکو اعمالو، په توبه او استغفار نکړه پاک، بیا د آخرت په اور باندې را سوځي پاکی به. الله جل شانه و ما او تا ته اسانه موقره کړې ده. روژه ونیسه، د 2 کالو ګناه معاف ده. د 2 کالو. عجیبه ده. که بدی کې هم موږ کمزوري وکړو، دا به زموږ او ستاسو خپله کم نصیبي وي. اول کار دا ضروري دی چې باید موږ او تاسې په دې شپو او په دې ورځو کې د
د روژې اهتمام وکړو. هر ملګري اهتمام وکړي چې کم از کم په دې ورځو کې دا 10 ورځې ټوله، که 10 ورځې ټوله نه کم از کم 15 ورځې، یوه ورځ روژه یوه ورځ خوړلې، 15 خو باید ونیسي. کوشش به څوک کوي انشاءالله چې روژې به نیسي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته پر دې نیت باندې ثواب را نصیب کړي. دوهم شی چې په دې 10 ورځو کې ضروري دی، در اینمی 10 ایام و روزها و شبها کی دوم چیز کی مهم است برای ما و شما. و قیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر. د هر شپې تهجد او عبادت د شب قدر ثواب لري. په دې 10 شپو کې د هر شپې عبادت د شب قدر ثواب لري. د هر شپې عبادت د شب قدر ثواب لري. حاجي صاحب دلې کښېنه، دلې کښېنه. در سپو سړی پښې نه اړوي د خلکو د روژو. دا د مسلمانانو بې احترامي او بې قدري ده. که سړی د اول صف شوق لري باید پر وخت باندې راسي، چې ناوخته راځي بیا به در سپو پښې نه اړوي تر خلکو د روژو. دوهم شی هغه د شپې عبادت دی. هر مسلمان به په دغه 10 شپو کې اهتمام کوي، باید تهجد وکړي. که ډېر نسو کولی، کم از کم باید د شپې په آخره حصه کې راپورته سو، یو 2 رکاته 4 رکاته 6 رکاته باید وکړو. دا د الله جل شانه لخوا څخه زما او ستا سره یو اساني ده، یو احسان دی چې د یوې شپې په عبادت باندې د شب قدر ثواب راکوي. هغه شب قدر چې ما او تا ټول کال پسې ګرځو، ټوله روژه پسې ګرځو، الله جل شانه هغه شب قدر و ما او تا ته دومره اسانه راکوي چې هره شپه د دې ثواب درکوم. نو هر ملګری باید اهتمام وکړي. په خپلو کورو کې باید یو ماحول جوړ کړو. د کور انسانان هم باید په دې باندې خبر کو چې راسي په دې شپو کې موږ او تاسې کم از کم 2 رکاته وکړو. اهتمام به د دې کوو انشاءالله العزیز. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته اسانه کړي. سوم چیز که در اینمی ایام و روزها مهم است، باید ما و شما او را عملی کنیم. اونمو تشبه است، مشابهت کردن همراه حجاج کرام. یک جماعت از وطن ما و شما و از تمام اقطار و اطراف دنیا نیکبخت است که الله جل شانه اونها را به دربار خود قبول کرد، به حج بیت الله رفت. حجاج کرام که به بیت الله رفت، اونجا در بیت الله احرام را بسته کرد. پس اونها چی میکنه؟ احرام پابندی داره. د احرام په وخت کې هغه نوکان نه پرې کوي، د احرام په وخت کې هغه وریښتان نه اخلي. داسې حدیث شریف دی د ام سلمې رضی الله عنها روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره وزفره شيئا. کله چې د اختر دا 10 شپې راسي او په تاسو کې د یو چا اراده وي چې قرباني وکړي، قرباني پر لازمه ده یا نفلي کوي، هغه ته پکار ده چې د دې 10 شپو څخه مخکې خپل نوکان پرې کړي، خپل بریتونه واړه کړي، خپل بغلونه زیرینه پرېشتان پاک کړي. چې کله دا 10 شپې داخلې سولې بیا دې دا کارونه نه کوي. حرام نه دي، ناروا نه دي، یو مستحب عمل دی. وای په دې کې د حجاج کرامو سره مشابهت دی. هغه د الله جل شانه میلمانه ضیوف الرحمن چې د الله جل شانه کور ته تللي دي، د الله جل شانه په کور کې دي. موږ او تاسې خو هلته نه یې تللي، د هغو سره خپل ځان مشابه کومه. مشابهت هم په اسلام کې ډېر اهمیت لري. من تشبه بقوم فهو منهم.
چا چې د چا سره ځان مشابه کړي هغه به په قیامت کې د هغو په ډله وکړي د هغو په جماعت کې راپورته کیږي. نو بل عمل د مسنونو اعمالو څخه د دې ورځو دا دی چې څوک په دې ورځو کې د قربانۍ اراده لري د اختر یا پر واجب ده یا یې مستحبه کوي هغه باید خپل نوکان وریښتان د دې 10 ورځو د دې میاشتې تر داخلېدو وروسته باید وانخلي او کې واخیستله بیا داسې ګناه نشته چې په دې کې قرباني ته نقصان رسیږي. د بعضې خلکو دا فکر وي چې ما نوکان پرې کړل اوس قرباني نشم کولی. نه هغه خبره نه ده. او څلرم عمل د دې ورځو دپاره خاص عمل فإنها أيام تكبير وتسبيح وتهليل. دا ورځې چې دي دا د الله جل شانه د عظمت د لویي د تسبیح د ثنا د حمد بیانولو خاص ورځې دي. در اینمی روزها برای مسلمان اینمی مناسب است مستحب است که در نشست و برخاست در رفتار و گفتار در هر وقت زبان اونمو مسلمان تر باشه به تسبیح و به تکبیر و به تحمید و به تهلیل. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله تسبیح شد، الحمد لله تحمید شد، لا اله الا الله تهلیل شد، والله اکبر تکبیر شد. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات یو خو تکبیرات التشریق دي. هغه تکبیرات التشریق خو بیا واجب ګرځي. تر هر لمانځه وروسته به یو ځلې وایو د اختر د شپې څخه د عرفات د سهاره څخه نیولې بیا د اختر تر څلرمې پورې خو ځان ته دي. د هغه څخه سوا په دغه 10 ورځو کې به حضرت عبدالله ابن عباس او ابو هریره رضی الله عنهم وایي دا به بازار ته راوتل، په بازار کې به ګرځېدل، دا تکبیرات به په زوره ویل چې خلکو ته ور په یاد سي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به په زوره ویل. زموږ سلف صالحین وایي، زموږ مشران وایي، اکابرین علما وایي موږ به څنګه خبرېدلو چې د ذوالحجې میاشته داخله ده. وایي د ذوالحجې میاشته د لوی اختر میاشته به موږ په دې معلومول چې په بازار کې به ژوږ سو، په بازار کې چې به تېرېدلې د دوکانه څخه د مارکېټه څخه د لارې څخه د کوڅو څخه د هر ځای څخه به دا اواز راپورته کېدی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لوی دی الله، لا اله الا الله والله اکبر. نسته د الله جل شانه څخه سوا بل لوی. الله جل شانه د هر څه پاک دی. ټوله ثنا او صفت الله جل شانه لره ده. الله پاک عظمت بیان کی، لوی بیان کی. ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام واذكروا اسم الله في أيام معدودات. معلومات هم راغلي دي، معدودات هم راغلي دي. یو څخه 10 ورځې مراد دي، د یو څخه د 15 ورځې مراد دي. لہذا د مسلمانانو لپاره بل مهم عمل چې په دې شپو ورځو کې باید موږ او تاسو عملي کړو. د نن څخه نه د کومې ورځې څخه چې میاشته شروع شي د خیره هغه د دې اهتمام باید وکړو چې تکبیرات شروع کړو. په خپلو کورو کې ماشومانو ته ور زده کړو، زنانو ته ووایي دیګ پخی، کور جارو کوئ. په ژبه باندې باید دا تسبیحات جاری. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دا وایه څوک چې زما سره دا وعده کوي چې موږ به دا رسوو تر شلو کسانو پر نور خلک به هم خبروو خپله به هم وایي لاس دې پورته کړي انشاءالله ټوله به یې کوي انشاءالله تر نور یې هم ورسوي نور هم خبر کړي د خیر کار دی الدال علی الخیر کفاعله چې دا ټوله خلک اوس د باندې ولاړ شي تکبیرات شروع کړي زما څه فایده ده زما دا فایده ده چې دا ثواب کې زه هم ورسره شریک یم ته چې بل چا ته ورسوې چې هر څومره کسان یې وایي ستا ورسره ثواب کې شرکت شته د آخرت دپاره هم باید تجارت وکړو وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون په دې میدان کې یو د بل سره باید مقابله وکړو در اینمی میدان باید با یکدیگر مقابله کنیم آخری عمل در اینمی روزها در اینمی 10 روز مهم عمل که در اینمی روزها مهم است دعا است خیر الدعاء دعاء یوم عرفه بهترین دعا دعای روز عرفات است در اینمی روزها خاص کر روز عرفات و پیش از اینمی 10 روز در اینمی روزها الله جل شانه دعا را قبول می د دې روز د پاره دې روز کې دعا مهم عمل دی باید ما او تا خپل ټول ضروريات خپل ټول حاجات لیست کو که اوس ما او تا ته د یو چا د امیر المؤمنین صاحب ملاقات ورسیږي د رئیس الوزراء صاحب ملاقات ورسیږي نو ما او تا به تر دې مخکې خپل ټول مشکلات ضروريات د ځان سره یاداشت کوو چې دغه مشکلات به ورسره شریکوم دا 10 ورځې او 10 شپې هره ورځ روژه د یوه کال د روژو برابره ده د هر شپې عبادت یې د لیلة القدر سره برابر دی په ټوله کال کې ټول اعمال چې انسان کوي الله پاک ته دومره نه دي خوښ لکه د دې ورځو ده الله پاک د بندګانو سره یو خصوصي معامله کوي د ځان سره باید کښینو خپل دا ټول مشکلات داسې لیست کو خپل مشکلات ولیکو داسې او بیا دا ووایي چې دا مشکلات لرم الله جل شانه سره شریک کو د ورځې هم د شپې هم یا الله دا مشکل لرم یا الله دا مشکل لرم یا الله دا مشکل لرم را حل یې کړه وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله جل شانه راته امر کوي وغواړي زما څخه خپل ضروريات وغواړي زما دعا قبلوم وغواړي مشکلات وغواړي زما څخه حل یې وغواړي زه هغه د مشکلاتو حل درته پیدا کوم امن يجيب المضطر اذا دعا امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ایا استداسي یو څوک چې د مضطر د مجبوره د محتاجه دعا قبول کړي استبل داسې مشکل کشا استبل حاجت روا نسته الله جل شانه مشکلات اوري مشکلاتو باندې خبر دی د مشکلاتو رفع کوونکی دی راسي د الله جل شانه په حضور کې د الله پاک دروازه وټکوو الله پاک سره خپل مشکلات شریک کو یا الله را مشکل حل کا الله جل شانه په غشتلو باندې خوشاله کیږي بندگان په غشتلو باندې خفه کیږي د الله جل شانه څخه شي نه غواړي الله پاک خفه کیږي اذا اراد الله بعبد خيرا وفقه للدعاء وقتی که الله جل شانه به یک شخص اراده خیر کنه الله جل شانه به ما اراده خیر کرده یا نکرده اینمی ما می توانیم که معلوم کنیم بله ولا علامه داره وفقه للدعاء الله جل شانه که به کسی اراده خیر کنه به اونمو شخص توفیق دعا میته پس اونمو شخص از دعا سیر نمیشه هر وقت دست خود را بالا میکنه یا رب یا ارحم الراحمین یا الله و الله جل شانه اگر به یک شخص و به یک قوم اراده شر کرده از زود توفیق دعا میگیره توفیق دعا نمیده نو موږ او تاسو ته الله جل شانه دا 10 ورځې راکړلې بیا یې مختصر را تېرومه په دې 10 ورځو کې چې سبا او بل سبا شروع کیږي اول کار دا دی چې د هرې ورځې روژه د یوه کال د روژو ثواب لري د عرفات د ورځې روژه د 2 کالو ګناه معافوي د تیر کالو د آینده کال هر ملګری باید کوشش وکړي خپله هم په خپل کور کې هم زنانه خبرې کې ملګري خبر کړي
چې د دې لس ورځې روژې ټوله که ټوله نه باید اکثره خو ونیسي. دوهم په دې لسو شپو کې چې را روانې دي د هرې شپې عبادت یې د شب قدر ثواب لري. وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر، د هرې شپې ثواب د عبادت ثواب د شب قدر برابر دی. کم از کم باید په هره شپه کې باید دوه رکاته نفل و. او زه ملګرو ته دا وایم که شب قدر نصیب نه و سوی او د عبادت توفیق مو نه درلودی نو کم از کم دا خو کولی سو چې د ماخستن لمونځ او د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړو. یرا خو می توانیم چې د ماخستن لمونځ او د سهار لمونځ په جماعت وکړو، دا خو کولی سو. دریم کار چا چې اراده وه چې قرباني وکړي، حدیث شریف دی هغه کس ته پکار ده چې د دې میاشتې تر داخلېدو مخکې نوکان پرې کړي، بریتونه واړه کړي، بغلونه او زیریناب صفا کړي چې دا میاشته داخله سول بیا دې دا شان تر لاس نه وروړي چې کله یې قرباني وکړله بیا به د خپل وریښتانو نوکان کموي. د حجانو سره مشابهت وکړه دا یې درې. او څلرم عمل تکبیرات. دا ورځې د تکبیراتو دي. په دې لسو ورځو کې به په ولاړه، په ناسته، په پروتي، په تګ راتګ، په کار کې، په هر وخت کې فإنها ایام تکبیر وتسبیح وتهلیل وتحمید. په دې ورځو کې به دا اذکار کوي. او ما درته وویله چې ابو هریره او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم دا صحابه به بازار ته راوتل، هیڅ کار به نه و، بس په بازار کې به په زوره دا تکبیرات ویل چې خلکو ته ور په یاد سي، نور خلک یې هم ووایي، موږ تاسو به خپل هم وایو، په کورو کې به هم شروع کوو. یو هغه تکبیرات دي چې د تکبیرات التشریق دي چې تر لمانځه وروسته ویل کېږي، نه تر هغه مخکې په دا لسو ورځو کې مسلسل ویل دا مستحب دي. او اخرنی عمل چې په دې ورځو کې پکار دی هغه دعا ده. الله جل شانه په دې ورځو کې دعا قبلوي. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا یو موقع بیا الله پاک په لاس راکړله. د دې موقع لپاره بیا باید کوشش وکړو او د الله جل شانه رضا او په الله جل شانه باندې خپل ځان منل او خپل ځان د الله جل شانه په حضور کې قبلول کوشش وکړو. الله پاک دې د ټولو حاجانو صاحبانو الته عبادات او دعاوې قبول کړي او الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دلته د الله پاک د عباداتو لپاره ملا وتړو، شپه او ورځ کوشش وکړو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.